د ولس ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو او اوریدونکو، دا د یو ځل بیا زه ډاکټر انجینر سید فضلرحمن سیار پاچا د یوې کلیوالي خپرونې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی یم. قدم دوستانو چې موږ سره د دې خپرونې تر پایه ملتیا وکړئ او د ملتیا تر څنګ قدم دوستانو زموږ دغه خپرونه په یوټیوب او په فیسبوک کې شیر او لایکونه ورته ورکړئ قدم دوستانو، ځکه چې د ستاسې لایک او شیرونه موږ ته دغه شیرینګ چې دی دا موږ ته حوصله افزایي کوي، زموږ حوصله لوړېږي او موږ دې ته تشویق کوي چې تاسو ته نوې نوې خپرونې راوړو. قدم دوستانو دا چې زموږ د حالت هستګون دی زه منمه، خو د ستاسې د تفریح په خاطر باندې مو د یوټیوب چینل له لارې تاسو ته دغه خپرونه ترتیب کړې ده. نو دوستانو تاسې نه مو ډېره په درنه هیله ده چې زموږ دغه خپرونه تر پایه ملتیا کوئ او موږ سره پاتې کیږئ. ملتیا کوئ دوستانو، او دا چې دوستانو حالات دا زموږ او ستاسې د ولس دغه کړېدلي ولس ربړېدلي ځکه دی چې د هجرت په دیار کې هم زموږ افغانان نن سبا هلته ځورول کېږي او هغوی ته چا د کار دپاره هجرت یې کړی و چې دلته زموږ په دې وطن کې غریبي وه. اول ته یې په کار منګولې خښې کړې وې، ځایونه یې جوړ کړي، اوس ورته هغه جونګړې ړنګېږي او دلته په زور سره راایستل کېږي. نو قدم دوستانو د تشویش وړ خبره ده، خو دعا کوو الله تعالی ته چې زموږ په دغه حال باندې د ټولې دنیا د مسلمانانو سره ورحمېږي. نو هلته د فلسطین مسله هم هغه فلسطینیانو باندې ظلمونه روان دي، هلته هم د بې درېغه بمباریانې دي. نو هر طرف ته قدم دوستانو مسلمان په جال کې ګیر دی. نو دوستانو ستاسې دعاګانو ته ضرورت لري، ځکه زموږ نور وس چار نشته دی بغیر د دعا نه. د الله دربار نه به ورته دعاګانې غواړو چې زموږ په دغه بد حال باندې او د نورې دنیا د مسلمانانو په بد حال باندې ورحمېږي دوستانو، او زموږ دغه غریب ملت الله تعالی په خپل وطن کې دی ته د کار ذریعه برابر کړي. نادي دوستانو چې په سر کې دغه نغمې ته غوږ کېدو او د نغمې نه بیا راځو ستاسې کلیوالي
زما بیرغ خو له رنګونو جوړ دی. ته یې دا تور رنګ د وحشت رنګ بولې، ته یې دا تور رنګ د وحشت رنګ بولې، خو ما ته سکون د تورې شپې راکوي. هغو تیارو ته ورته دی چې زما د یوې سترګې پکې بلې او زړه مې پکې ساه اخلي، هر رګ پکې پناه اخلي. هغه تور رنګ د هغه ماښام رنګ ته ورته دی چې زه مې د خپل مین لاړې پکې څارم. له هغو تیارو جوړ دی، په هغو تیارو کې چې زه او جانان مینه کوو او همیشه خبره سپینه کوو. مننه. دغه الوان رنګ، دغه الوان رنګ چې ته یې جنګ بولې او سرې خونکارې وینې ښکاري، خو نه 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 داسې نه ده، خو نه داسې نه ده. هغه زما له سرکو شونډو جوړ دی، هغه زما د ګلاب زړه رنګ لري، هغه زما له سرکو شونډو جوړ دی، هغه زما د ګلاب زړه رنګ لري، هغه د هغې مینې رنګ دی چې بېګا مې راته مور راکړه او د زیارت هانه څاګره جنډه. مننه. دغه زرغون رنګ، دغه زرغون رنګ لکه زما پیغلتوب، لکه زما سرلنۍ سترګې، لکه زما د مین شنه او عطرینه غېږه، لکه په شنو پاڼو کې د باران څو څاڅکي، لکه د خدای زړه سوی، لکه د خدای زړه سوی، لکه لطیف حسن زما بیرغ زما پلو کې راشین، زما بیرغ زما پلو کې راشین. مننه. د ولس ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو او لیدونکو او قدرمنو عزتمندو دوستانو، دا چې زموږ د خپرونې د پای شیبې دي، نور د سره په سټوډیو کې نشو پاتې کېدی چې د بلې خپرونې سره زه ډاکټر اندرا صاحب فضل سهار ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. اوس ته نه اجازه غواړم، په لوی الله مو سپارم. مخامخ